د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي ټیک شو او دا وینې پې رابهیږي نو په دې کې یو صحابي دی سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارکه چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په ژبه وڅټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په ژبه باندې څټله اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده دا خو پلیته ده که نه بهیدونکې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خو دا د نبی علیه السلام وینه مبارکه و نو د نبی علیه السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیه السلام د مخ مبارک به پرې ژبه څټه او وینې ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک وینې ځمکې ته لاړ نه شي نو نبی علیه السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای سنانه الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي تا ځان دپاره جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته هم ورسېدو ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلي عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دی هغه رامنډې وخي را روانې دي چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی الله نبی علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې د زرې هغه وسېزله هغې وسېزله او د هغې هغه ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرې که نه اکثر خلک وله ګرمه ایره په هغې زخم کېدي و چې وینه ودرې هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه پکلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه رابار کړي یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلي وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتو شو تی بهر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه